راشد خان او حضرت زازي په پلازمینه کابل کې د کرکټ اکیډمي جوړه کړه. له هر څه مخکې که تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان او لوبغاړي حضرت الله زازي په ګډه د ځوانانو لپاره د کرکټ یوه اکیډمي جوړه او رسمنې د ځوانانو د ګټې اخیستنې لپاره وسپارله. د معلوماتو له مخې په پلازمینه کابل کې راشد خان او حضرت الله زازي د کرکټ د روزنځای د نوي امکاناتو او پرمختللو وسایلو څخه جوړه کړې چې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې افتتاح کړه. له دغه مراسمو د یو شمېر خبریالانو له قوله وویل شو چې د راشد خان او حضرت الله زازي کرکټ اکیډمي له ډېرو نوښتونو سره په مکمله توګه د تمریناتو لپاره چمتو شوې ده. راشد خان د اکیډمي په پرانیستو مراسمو کې وویل دا اکیډمي د ډېر نویو او تازه او زیاتو اسانتیاوو سره جوړه شوه چې د همیش لپاره به د ځوانو هیوادوالو لپاره په خدمت کې وي. راشد خان دغه راز وویل چې په خپل هیواد کې به نوره هم پانګونه کوي. نوموړي راشد خان دا یو خدمت وبالو او ویل چې په هیواد کې به له دې سره نور هم داسې کارونه وکړي او په دغه اکیډمي کې به ډېری ځوانانو ته د ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي هم روزنه ورکړي. د دې اکیډمي په پرانیسته غونډه کې ځینې ملي لوبغاړو هم برخه اخیستې وه چې له ډلې پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان، رحمت شاه زرمتی، شاپور زدران، حشمت شیدي او پخپله راشد خان او حضرت الله زازي هم برخه اخیستې وه. د کرکټ دغه اکیډمي چې د پخوا راهیسې د جوړېدو په حال کې وه نو هغه وخت د دې اکیډمي مسؤلیت د بل چا په لاس کې و، خو اوس راشد خان او حضرت الله زازي د دې روزنځای مسؤلیت او صلاحیت په لاس کې واخیستل. حضرت زازي او راشد خان ژمنه وکړه چې په دې اکیډمي کې به کوچونه، منظم سیستم او په ښه شکل به ځوانانو ته روزنه ورکړي. د یادونې وړ ده چې له دې مخکې یو بل افغان لوبغاړي محمد نبي ساخر په استرالیا کې د مهاجرو او هلته د میشتو افغانانو لپاره د کرکټ اکیډمي جوړه کړې وه چې اوس هم د افغان مهاجرینو په خدمت کې ده او ګټه ترې اخلي. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.